نن د اگست 15مه د افغانستان د جمهوریت نظام د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنېدو 15 کاله پوره کیږي. هغه ورځ چې د ډیرو افغانانو په ذهن او ژوند کې د یوې تورې ورځې په توګه ثبت شوې ده. خو په دې 15 کلونو کې افغانستان څه له لاسه ورکړل؟ د هیواد اقتصاد، سوداګرۍ او کاري فرصتونو ته څه زیان ورسید؟ ښځو او نجونو د زده کړو، کار آزادۍ او ټولنیز حضور په برخه کې څه له لاسه ورکړل؟ او افغانستان نن له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پلوه په کوم ځای کې ولاړ دی؟ په نننۍ سپړنه کې یې سپړو. سلامونه او نیکې هیلې. مسکا سنگر نیازه یم. نننۍ خپرونه کې ستاسو کوربنه. له دې مخکې چې د خپرونې میلمنو ته ورشم، د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاڅون راپور ګورو. د لوی جرګې تالار طالبان پکې د خپلې واکمنۍ 15مه کلیزه نمانځي. هغه ډله چې 15 کاله وړاندې واک ته ورسېده دوی د ازادۍ او فتح ورځ ګڼي، خو مخالفین بیا توره ورځ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په دې غونډه کې وایي افغانستان له نړۍ سره د اړیکو پراخولو ته چمتو دی. د تعامل پالیسي ته دې راوړاندې سي، د راشدرشه پالیسي ته دې راوړاندې سي. نن الحمدلله لکه مخکې چې ملګرو وویل سره له بېلابېلو فشارونو افغانستان په مختلفو برخو کې په خپلو پښو درېږي. همداراز متقي د طالبانو مخالفې ډلې هم بې اغېزې بللي او وایي د دوی هڅې پایلې نه ورکوي. تیر 15 کاله ډېر ښه مثال ده چې موږ په 400 ولایتو کې، شاوخوا 400 ولسوالیو کې، په زرهاوو کلیو کې د ګوتو په شمار څو امنیتي پیښې نه لرو. بلخوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزیر بیا له نړۍ د حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې اوس یو منظم حکومت شته چې پر ټوله جغرافیه کنټرول لري. هغه امن ده او هغه شی د تسلط چې موږ تاسو ته الله راکړی ده. دې برخې ته که نظر وکړو باید موږ سره معامله وکړي دنیا. موږ تاسو باید په رسمیت وپېژني، ځکه دوی ته دغه برخه ضرور ده چې موږ تاسو تسلط لرو په ټوله خاوره باندې. حکومت منظم ده. د طالبانو 15مې کلیزې مراسم یوازې په کابل کې نه وو. په یو شمېر ولایتونو کې هم د طالبانو پلویانو غونډې او مراسم جوړ کړي وو. طالب چارواکي امنیت، د جګړې پای او د دولت د کنټرول پراخوالی د خپلې 15 کلنې واکمنۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼي. خو د دې 15 کلونو بل اړخ هغه پوښتنې دي چې لا هم د افغانستان له راتلونکي سره تړلې دي. له 2021 کال وروسته د نجونو پر لوړو زده کړو محدودیتونه ولګېدل. د ښځو پر کار او عامه ژوند هم محدودیتونه زیات شول. همداراز د افغانستان اقتصاد هم د تیرو 15 کلونو له مهمو ننګونو څخه دی. بیکاري، کمزوری خصوصي سکتور، د نړیوالو مالی اړیکو محدودیتونه او بشري اړتیاوې لا هم د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند اغېزمنوي. طالبان له بشري نړیوال انزوا څخه د وتلو خبرې کوي، خو د رسمیت او نړیوال مشروعیت پوښتنه لا هم پر ځای ده. 15 کاله وړاندې د 2020 کال د اګست په 15مه د تیر جمهوریت پر زیدو افغانستان له یو نوي سیاسي او حقوقي پړاو سره مخ کړ. هغه چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د راتلونکي کیسه لا هم د واک، ثبات، اقتصاد، حقونو او نړیوال تعامل ترمنځ د یوې نازکې معادلې په توګه پاتې ده. بیا هم ستړي مشئ. خپرونه کې را سره ملمانه دي کاناډا کې د افغانستان پخوانۍ سفیره شینکۍ کړوخیل، د بشري حقوقو فعاله نظیفه جلالي او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع اجرایي مشر محمد عمر داودزی چې وروسته به له موږ سره یوځای شي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مېرمن کړوخیل، لومړی پوښتنه له تاسو مطرح کوم. 15 کلونو کې افغانستان څه وبایلل؟
سلامونه او درناوی تاسو ته محترم مېلمنې ته او همدارنګه د افغانستان محترم ټولو ته چې همدا لحظه دا پروګرام ګوري. افغانستان په 15 کلونو کې ډېر شیان د لاسه ورکړل. ټول نه مهم دا چې افغانستان په بین‌المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې خپل سیاسي حیثیت د لاسه ورکړ. په اکثره بین‌المللي کرسیو کې یا پلتفارمونو کې رسمي حضور نه لري. دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان د ګټو څخه دفاع وکړي. افغانستان ملي سرود او د افغانستان بیرغ چې هغه ملي سمبولونه دي چې د افغانستان شناخت او هویت د په نړیواله سطحه باندې هغه یې د لاسه ورکړ. افغانستان زیاترینه نیرو د کار له افغانستان څخه فرار وکړ او یا له کاره ګوښه شول. افغانستان اقتصاد بد رقم ټکنی شو او همدارنګه سطح د بیکاري او فقر او بیچارګي په افغانستان کې ډېره مخته ولاړه. تقریبا 3/4 باندې افغان وګړي له بشري بحران سره مخامخ دي او 19.9 تقریبا 18 میلیونه وګړي عاجل خوراکي توکو ته ضرورت لري. افغانستان کې خدمات د دې لپاره چې بین المللي پانګونه په افغانستان کې تقریبا ختمه شوې، همدارنګه چې افغانستان بین المللي مالي بنسټونو ته لاسرسی نه لري، په افغانستان کې خدمات بد رقم متضرره شوي دي او تقریبا اکثرا وګړي له با کیفیت خدماتو څخه محروم دي. په افغانستان کې د قانون نظام له بینه تللی، هم داخلي مشروعیت لاسته رانه او هم په بین‌المللي مشروعیت کې هم تر اوسه پورې طالبان ناکامه پاتې شوي. خلاصه دا چې افغانستان په یو ځانګړي او نازک حالت کې قرار لري چې سیاسي لحاظه، اجتماعي لحاظه او امنیتي لحاظه بد رقم له ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. ډیره مننه اغلی جلالی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ملګرو ملتونو وروستي راپور کې ویلي له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2.8 میلیونو ډېرې نجونې له ثانوي زده کړو محروم شوي دي. د دې محرومیت مسؤل یوازې طالبان دي که پخواني سیاسي واکمنان هم مسؤل دي؟ سلامونه او درناوی تاسو ته مسکا جانې، اغلی کړوخیل صاحب ته او ټول هغه دوستان او عزیزان چې د دې خپرونې د لارې څخه زموږ لیدونکي او اوریدونکي دي. مسکا جانې نه یوازې د افغانستان د نجونو په برخه کې د افغانستان د نجونو د تحصیل د محرومیت، د تعلیم د محرومیت، د افغانستان د میرمنو د سیاسي مشارکت څخه نیولې بیا تر ټول هغه اساسي حقونه چې نن د افغانستان میرمنې ورڅخه بې برخې دي، نه یوازې په دې برخه کې بلکې د کوم مسایل چې میرمن کړوخیل یاد کړله چې افغانستان نن خپل هویت د لاسه ورکړی، افغانستان ته هیڅ نه دی پاتې. دغه ټولو کې متاسفانه ووایم، البته داسې هم نشو ویلی چې ټول سیاسیون، موږ ښه سیاسیون هم درلودل، بد سیاسیون هم درلودل، خو په مجموع کې به زه تاسو ته ووایم چې پخواني چارواکي هم په دې مسؤل دي. په څه خاطر د دې مسؤل دي چې دغه زمینه څنګه برابره شوله. د 20 کلونه کم کلونه نه ول، موږ فرصتونه درلودل خو دغه فرصتونو څخه درست استفاده ونه شول. اوس دلته زه نه راځم بحث وکم چې فردي بحث نه کوم، زه مجموعي بحث کوم. یعنی لکه څنګه چې ما وویل، زه داسې نشم ویلی چې مکمل ټول نظام خراب ول او د یو سر نه مکمل څه چې سیاسیون وو په افغانستان کې هغوی خرابي وکړل، نه. خو یو تعداد هغه کسان چې په افغانستان کې افغانستان یې وپلورل، افغانستان یې فندامنټلی یعنی اساس د افغانستان یې خراب کړل، زمینه یې دې ته برابره کړله چې د دولت د منابعو څخه سوء استفاده وشي، د طالبانو سره همکاري وشي، په افغانستان کې دننه د استخباراتي کمپاینونو زمینه برابره شي، د طالبانو د تقویت په خاطر باندې زمینه برابره شي، د خلکو په کورونو کې حتی طالبانو ته ځای ورکړل شي. همدغه تیر سیاسیونو څخه څو ډلې وي چې دوی مستقیم لاس یې درلودل او غوښتل چې افغانستان دغه وضعیت سره مخامخ شي او اوس دوی خپله
د افغانستان څخه بهر په ډیر ښه امکاناتو باندې خپل ژوند تیروي. نو یوازې طالبان نه، زه طالب څه ملامت کم؟ طالب خدای د افغانستان دشمن. طالب چا وویل چې په افغانستان کې طالب ښه غواړي؟ چا وویل چې طالب د افغانستان دوست دی؟ متاسفانه نه طالب د افغانستان دوست ده، نه موږ ځینې حتی شکایت هم که چیرته وشي شکایت د خپل دوست نه کیږي، شکایت د یو مسؤل فرد نه کیږي. خو په افغانستان کې طالبان کوم داسې حکومت نه دي چې هغوی د افغانستان د خلکو په وړاندې کوم مسؤلیت منلی وي، یا د افغانستان په وړاندې د افغانستان د جمهوریت په وړاندې کوم مسؤلیت منلی وي. نو طالب که 1% متهم دی، زه فکر کوم هغه کسان چې طالب ته یې زمینه برابره کړله زر چنده متهم دي. ډیره مننه. میرمن کاروخیل، تاسې د جمهوریت نظام یوه پخوانۍ چارواکي وئ. د سقوط په رامنځته کېدو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو ونډه او مسؤلیت څومره و؟ ګورې، پخواني سیاسي واکمنان هم چې اکثره موږ له لومړني جهاد نه په میراث باندې اخیستلي دي، متاسفانه په خپله ستراتیژي کې فقط پیسه ویرانګري او رانول زده کړي. کله هم دغه ډلو چې له ایران نه راغله یا له پاکستان نه راغله او په سیستم کې حاکم شو، متاسفانه د بن د کانفرنس لارې دوی هم په یو ستر اقتصادي مافیا بدل شو. د هغوی فقط چورو چپاول زده و، دا نه وزده چې څنګه نظام پیاوړی کړي او د افغانستان راتلونکی څنګه مطمئنه کړي یا تضمین کړي. دغه کسانو هم متاسفانه افغانستان د استخباراتي کړیو له لارې نه په قومونو، په سمتونو، په ژبې او په مذهب په بېلولو کې تقسیم کړو. د خپل هغوی د ګټې په فکر کې په آخر وخت کې چې خلیلزاد کومه لوبه ورسره وکړه، ویلې چې مثلا جمهوریت سره مه درېږي او تاسو په راتلونکي نظام کې به یو برخه لرئ. نو دوی اصلا د جمهوریت چې ډېر نیمګړتیاوې به درلودله، مستحق نه و چې باید چپه شوی وی. دوی له نظام سره ونه درېدل او دوی په ورانولو کې کافي قوي رول ولوباوه. چې نن خوشاله یم چې نن دوی د باندې دي او هغه بیان هم چې خلیلزاد ورکړ چې بیا نور تاسې امریکایان په داخل ته نه بولی شي او نه به تاسو لپاره هغه ټول امکانات برابروي. دوی زیات مسؤلیت دې لري چې دوی افغانستان کې همیشه د چورو چپاولو، د فساد او د نورو غلطیانو مسؤل دي چې افغانستان یې وننګوه او نظام بدنامه کړه او بالاخره د معاملې په ترڅ کې طالبان راځي حاکمه کېږي، چې فکر کوم چې دا د افغانستان حق نه و. ډیره مننه. میرمن جلالي، نړیوالې ټولنې پر طالبانو 15 کاله نیوکې وکړې، خو کوم عملی بدلون رانغی. آیا نړۍ د افغانستان او په ځانګړي ډول د افغان ښځو له مسلې ستړې شوې ده؟ مسکا جانه، دلته خبره د ستړیا نه دی، دلته خبره دا ده چې نن د نړۍ په هر ګوټ کې تاسو وینئ چې قدرتمند هیوادونه دي او ټوله دنیا د هغوی په نخرو باندې چلیږي، ځکه هغه هیوادونه خپل د ملت، خپل د هیوادونو په ګټه باندې فکر کوي، خپل د ملي منافعو په ګټه باندې فکر کوي، د خپل خلکو په خاطر باندې فکر کوي. نړیواله ټولنه تر یو اندازې پورې یعنی د گزارشدهی تر سطح پورې ښه مخته تللې ده، د میکانیزمونو د ایجادولو په قسمت کې ښه مخته تللې ده. لیکن آیا دا چې یو داسې عملی اقدام وشي چې مثلا په افغانستان کې نظام بدل شي یا په افغانستان کې مثلا عملی بدلونونه راشي، دغه بستګي لري خپل افغانانو ته. کله کله زه اورم خپل د افغانانو څخه چې وایي مثلا نړیواله ټولنه تمثیلي کار کوي یا د دوی کارونه څه ګټه افغانستان ته لري. 15 کاله کې هیڅ تغییر نه دی راغلی، لیکن حقیقت دا دی چې دغه تغییر راوستونکې نړیواله ټولنه نه ده. هغوی به درېږي، ممکن موږ منابعو ته ضرورت ولرو، ممکن د هغوی مشورو ته ضرورت ولرو، ممکن د هغوی تخنیکی مرستو ته موږ ضرورت ولرو، لیکن دلته اصلي ناکامي د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسیونو څخه دی. تاسو فکر وکړئ په همدې 15 کلونو کې څو سیاسي حرکتونه جوړ شول، څو سیاسي احزاب جوړ شول، ګوندونه جوړ شول، کوم یو یې ملي اجماع رامنځته کړلی شو؟ آیا یو داسې حرکت چې په هغه کې د افغانستان ټول اقوام داخل اوسي او پرته له دې چې مثلا قوم پرستی اوسي، داسې یو څه زه نه وینم. یعنی ما ته خپل ډیر دا چې دا ملي اجماع دوی جوړه نه شوای کړلی، د دوی ناکامي په څه کې تاسو وینئ؟ زه فکر کوم چې متاسفانه هر ډله
یعنی خپل شخصي منفعت ته ګوري. که چیرته دوی د افغانستان منافعو ته کتلی په همدې 15 کلونو کې څو کار باید دوی کړي وای. اول دا چې دوی باید راغلي وای یو بل ته قناعت سره ورکړي وای. په دوهم قدم کې دوی د افغانستان ملي منافعو ته یو تعریف ورکړي وای. هر سیاسي حرکت چې زه نن ګورم د دوی هغه اساسنامه چې ما ته را رسېدلې ده او ما مطالعه کړې ده هر یو یې هر څه وایي. دوی حد اقل دغه توافق ته نه دي رسېدلي. د دوی جنگ د اوس څخه د افغانستان په نوم باندې دی. حال دا چې افغانستان تباه شو، افغانستان نور مونږ ته نه دی پاتې، د افغانستان هویت مکمل له منځه لاړل. لیکن دوی اوس هم یوازې په نامو باندې دوی جنگ کوي، په بیرغ باندې دوی جنگ کوي. په افغانستان کې په سهمونو باندې دوی په قبیلو، قبایلو، د ژبو، لساني مسایلو باندې دوی جنگ کوي. حال دا چې هغه مسایل ته ډیر وخت پاتې دی. او که چیرته تاسې غواړئ مثلا دغه شیان اول مشخص دي، حد اقل خپل منفعتونه دوی باید پریږدي. هر یو چې کله مثلا دغه سیاسي حرکتونو کې ما ویل په همدې 15 کلونو کې زه خپله تجربه لرم، ما ته دعوتونه راغلي دي چې زه باید د دوی دعوت ومنم. کله چې یو ټلیفوني خبره مثلا ما د دوی سره کړې ده د افغانستان اړوند باندې، خبره حتما تللې د قوم پرستی ته چې کومه قبیله باید په افغانستان کې وشي. مهمه دا نه ده چې په افغانستان کې کوم قبیله باید حاکم ووسی، مهم دا دی چې افغانستان د دغه بدبختی څخه ووزي. نن څوک د دغه بدبختی څخه په امان کې دی؟ تاجک په امان کې ده، ازبک په امان کې ده، هزاره په امان کې ده، پښتون په امان کې دی، څوک په امان کې دی؟ مونږ او تاسې وینو انجلۍ په بدخشان کې مکتب ته نسی تللی، همغه انجلۍ په زابل کې هم نسی تللی. که یو انجلۍ په پنجشیر کې د یو محدودیت سره مخامخ دی، همغسې یو انجلۍ په کندهار کې هم د یو محدودیت سره مخامخ دی. لیکن زه فکر کوم چې زموږ د سیاسیونو ناکامي په همدې 15 کلونو کې همدا دی چې دوی ملي منافعو ته کار نه دی کړی. دوی خپل شخصي منفعت غواړي. او بیرته دغه خبره زه تاسو ته کوم، ما په بار باندې ویلي دي چې نوي نسل باید پورته شي. صحیح ده، موږ پخواني نسل هم ښه کسان پکې لرو، هغوی هم زموږ په څنګ کې ودرېږي، کوم مشکل نشته دی. لیکن دغه اوسنۍ حرکتونه چې زه وینم، زه فکر کوم دوی افغانستان ته بیرته تللم په دې خاطر باندې غواړي چې خپل ملکیتونه حفظ کړي، خپل قدرت بیرته په لاس باندې واخلي او خپل شخصي منفعت بیرته ترلاسه کړي. ډیره مننه، سلامت اوسئ. میرمن کړوخیل، تاسو د اغل جلالي خبرې هم واورئ. دوی چې دغه دا چې تر اوسه پورې یو ملي اجماع نه ده رامنځته شوې او مختلفې جبهې او سیاسي او مدني حرکتونه موجود دي، دوی ټول له خپل منافعو ته ګوري. ستاسو په نظر ولې تر اوسه پورې یو ملي سیاسي اجماع نه ده رامنځته شوې؟ ګورئ، ما ورته وویل چې هغه څوک چې په لیډ کې دي یا مخکښ دي، زیاتره هغه کسان دي چې د اوله دورې د جهاد میراث خواره دي یا ځینې بلا تر اوسه پورې ژوندي دي، چې دوی افغانستان ویجاړ کړی د جهاد په نوم باندې. دا د افغانستان ژغورل نه و، نه دا د افتخار کې چې موږ شوره وي د وخت شکست ورکړی. دوی د افغانستان ملا ماته کړله، ځکه چې نواز شریف وایي چې زما د دې افتخار درلوده که پیپلز پارټي مثلا بنګلادیش د لاسه ورکړه، خو ما افغانستان فتح کړ، یعنی افغانستان مې لاسته راوړ. او یو هغه تعهد چې ښاغلي رباني ورسره امضا کړی و چې مثلا د افغانستان اردو به ورانې کېږي او په څه تعداد باندې مسایل به یا ته پاکستان ته به تسلیمېږي. نو دغه کسان چون دوی کسان متاثره دي د مغه استخباراتي کړیو له خبرو، له هدایتونو، له نظریو نه. هغوی ته کله هم دا نه دي ښودل شوي چې د افغانستان د ملت راټولولو لپاره تاسې باید کوم کارونه وکړي او کوم اجنډا ولري او کوم میکانیزمونه کار واخلي. دوی بقا په دې کې د دې لپاره چې دوی هم جوابګوی ونه اوسېږي. هغه خیانتونه چې افغانستان سره کړي، دغه د تفریقې سیاست دوی مخته بیایي. دوی همدې خاطره د ملت سره وویشي. ته وګوره چې افغانستان په کوم حالت کې یو جناب راځي او ما 1500 منبع مطالعه کړي چې د افغانستان نوم افغانستان نه و، که نه و. نو له دې نه به وګورئ چې دا ملت جوړولو ته ضرورت لري، نه داسې چې سره فصل شي، جلا شي او د لرې شي. نو دا ټول هغه بدبختیان دي چې دوی دغه قومي او سمتي رنګ ورکړی دي لپاره چې دوی خپل په مزي وکړي، عاید ولري او دوی په رهبري کې پاتې شي. نو زه فکر کوم چې موږ یو نوی روایت ته ضرورت و. نوی روایت چې مشران رامنځته کړي او که ځوانان رامنځته کړي یا په ګډه رامنځته کړي، هغه نوی روایت د متحد افغانستان او د اتحاد او د اتفاق افغانستان، هغه روایت چې د افغانستان د ملي ګټو
ساتنه وکړي. موږ هغه روایت ضرورت لرو چې افغانان سره راټول سي. د هغه کسان چې کله په فدرالي قانون اساسي باندې کار کوي، کله په سمتي او ژباني باندې، او فکر کوي چې طالبان د پښتنو نماینده دي. دا فکر کوم دغه کسان دي، هغه زړې مفکورې دي چې فقط د وخت د تیرولو او د ځینو منابعو لاسته راوړلو په خاطر دي، نه د افغانستان د نجات لپاره. تاسو فکر کوئ چې دغه ډلې او ټپلې چې دا اوس فعالیت کوي دا مغه زوړ روایت دی چې پخوا هم راغلل افغانستان کورنیو جګړو ته ټیل وهو او اوس دوی لګیا دي کورنیو جګړو ته لمن وهي؟ ګور یو تعداد کسان موږ لرو چې هغه واقعا د افغانستان لپاره اندېښمن دي. ام مشکل دا ده چې هغه حرکتونه دغه زړو روایتونو څخه ځان نه د جلا کړي. دغه کسان څوک دي چې زه اکثر هغه تنظیمونه دي چې ما ورته ویل چې د اوله دورې جهاد میراثخواران دي، یا ځینې خپل تر اوسه پورې ژوندي دي او مغه پالیسۍ او مغه اړیکې ساتي او مغه کارونه مخ ته کوي. تاسو وګورئ چې دوی دوباره پاکستان ته مخه کړې ده. آیا واقعا پاکستان د افغانستان د مشکلاتو د حل لاره په پاکستان کې د پاکستان په دوباره خپل ګټې په تا باندې مني او تا به یو بل جنگ ته ټلوهي چې بیا به په افغان کوشي او د افغانستان په ویجاړولو باندې ختمېږي. دغه افغانان ولې په خپل منځ کې نه سره کینی به جدي ستاسو پاکستانیانو ته مراجعه کوي؟ ولې مختلف سیاسي تنظیمونه یا حرکتونه سره کېږي نه چې دغه د افغانستان د ستاسو ته کار کوي؟ یو افغانستان دی، یو افغانستان لپاره باید افغانان سره متحد شي، نه داسې په مختلفو ډلو ټپلو باندې. ښه کسان شته، وړ کسان شته، متحده کسان شته ده، اما مشکل دا دی چې په همدغه مسمومه فضا کې سره ورک شوي دي او یو اعتماد نشته چې سره یو ځای شي. ډیره مننه. اغلی جلالي، طالبانو په دې 15 کلونو کې چې دوی واکمنان دي دا ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې خوندي ساتلي دي، اما کوم وضعیت چې افغان میرمنې په دې 15 کلونو کې لري آیا دا ادعا ثابتولی شي؟ نه، زه کاملا من حیث د هغه کس چې زما یو تحصیلي رشته اسلامي شریعه دی او مکمل آگاهی لرم، حداقل د حنفي فقه مطابق زه د دوی ټول ادعاوې ردولی شم. هغه ټول فرمانونه، هغه ټول محدودیتونه چې دوی د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې وضع کړي دي زه ردولی شم او په بار بار په مختلفو بحثو کې دوی شکست خوړلی دي او دوی حداقل په دې نه دي توانېدلي چې حداقل خپل یو فرمان ثابت کړي. یعنی ما ډیرو حضوري مذاکراتو کې، ډیرو آنلاین تلویزیونی انټرویوګانو کې د دوی د نمایندګانو سره خبرې اترې کړې دي، لیکن متاسفانه یو موضوع کې دوی زه نه یم قانع کړي، حداقل د قرآن او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د احادیث مطابق، د اسلامی شریعت په مطابق، د حنفي فقه په مطابق باندې چې دوی ته ښه سمه ده اسماعیلي فقه به دوی ته د منلو وړ نه وي، د شیعه مذهب او فقه به دوی ته د منلو وړ نه وي، خو دوی د دې ادعا کوي چې هر هغه څه چې دوی په افغانستان کې کوي د حنفي فقه مطابق دي، لیکن دوی متاسفانه چې حنفي فقه هم د دوی په فرامینو کې، د دوی په محدودیتونو کې موږ او تاسې نشو پیدا کولی. نو بنان زه په ډیر جرأت سره، په ډیر وضاحت سره زه دا ویلی شم چې د دوی مکمل ادعا متاسفانه چې درسته نه دی او ردوي. بله خبره، خپله د هیبت الله اوسیدل من حیث د امیر المؤمنین دغه خپله د اسلام د شریعت خلاف دی. تاسو پوهیږئ چې یو امیر، یو حاکم د اسلام له نظره څخه ځان ته شرایط لري او مولا هیبت الله دا شرایط نه دي پوره کړي. نه موږ د ژوندي او د غیابت د مولا هیبت الله څنګه ګوري؟ آیا دا د غیابت او بیا مشري کول دا هم لکه جایز دي؟ نه خیر، د اسلام مطابق یو امیر، بیا خصوصا هغه کس چې ځان ته امیر المؤمنین وایي، دغه هویت باید ثابت وي، د هغه ژوند او مرګ باید ثابت وي چې دغه کس ژوندی دی، مړ دی. اوس د هیبت الله د حضور څخه څوک خبر لري؟ څوک پوهیږي چې واقعا هغه کس چې د هیبت الله په نوم باندې فرمانونه ورکوي همدغه هیبت الله دی او که نه دی؟ دغه د عقلانیت او عدم عقلانیت اوسېدو په هکله باندې موږ څومره یعنی زه خپله مشکوک یم. فرض به دا ونیسو چې مولا هیبت الله ژوندی، کوم فرمانونه چې دی ورکوي دا د یو عاقل انسان کار نه دی، دا د دوه انسان کار دی. یا به هغه انسان عاقل نه وي، بیا عقل انسان به چې داسې فرمانونه به ورکوي چې د یو هیواد د تباهۍ سبب ګرځي، د افغانستان د میرمنو د سیستماتیک حذف سبب ګرځي، یا به دا انسان آگاهانه
شکل باندې غواړي یو هیواد تباه کی، یعنی یا به ستا دشمن دا تصمیم درته نیسي یا به یو بیعقل انسان دا تصمیم درته نیسي. نو په همدې خاطر باندې مونږ او تاسې وایو چې په اسلام کې هر هغه کس چې امیر دی یو هیواد دی، د دې سره چې د هغه ژوند او مرګ باید تثبیت وسی، د هغه مکمل هویت باید تثبیت وسی، د هغه عقلانیت هم باید ثابت وسی چې دغه کس عاقل او بالغ کس دی. چې متاسفانه د مولا هیبت الله په عقل باندې زه مشکوک یم او زه فکر نه کوم چې د کوم کارونه چې دی کوي یا کوم محدودیتونه چې د ده څخه یعنی زه نه غواړم بې احترامي وکړم، لیکن دا حقیقت دی، دا هغه بحث دی چې زموږ ځوانان او زموږ خلک باید ورته متوجه سي. یعنی دا هغه مسایل نه دي چې خدای نکرده مونږ د شخصي عقدې څخه وایو، نه، زموږ شخصي عقدې یو خواته، خو کله چې دلته د اسلام نوم مطرح کیږي خپل الله رب العزت وایي چې د یو ظالم پادشاه یا د یو ظالم امیر په مقابل کې تاسې باید خپل غږ پورته کړئ، ځکه دلته خبره د ارزښتونو دی او دلته قرآن زموږ ارزښت دی، سنت زموږ ارزښت دی، اسلام مبارک دین زموږ ارزښت دی. موږ د مولا هیبت الله څخه مخکې مسلمانان وو او د اګست 2021 مخکې مسلمانان وو، اوس هم مسلمانان یو، او زه فکر کوم چې د افغانستان خلک په خاطر باندې اسلام اولنی ارزښت ده چې دوی مني او دغه په خاطر باندې سر هم ورکوي. نو زه فکر کوم که چیرته د افغانستان خلکو ته هم زما من حیث د یوې افغاني همدغه پیام دی چې تاسې خپل ارزښتونه حفظ کړئ او اجازه مو ورکوئ چې یو کس راشي خصوصا ستاسې عقیدوي ارزښت سره لوبې وکړي. ډیره مننه. میرمن کډوخیل، طالبانو د امنیت ټینګښت خپله مهمه لاسته راوړنه بللې ده په دغه تیرو 15 کلونو کې. آیا امنیت یوازې د پراخې جګړې کمیدل دي که بشري، اقتصادي او رواني امنیت هم باید وارزول شي؟ ګوري، د امنیت تعریف بدل شوی دی. داسې یوه توده جګړه وجود نه لري، دا په دې معنا نه دی چې امنیت دی. صحیح ده، شاید یو توده جګړه چې مخکې دوی عامل دي جګړې اوس وجود نه لري یا دومره یا قوي نظامی مخالفت دوی واک وننګوي وجود نه لري. اما نن 15 میلیونه ماشومان او میندې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خصوصا دغه اطفال چې سوی تغذیه یا خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دوی ذهني رشد هم کندېږي، دوی قدونه به ټیټ وي، فزیکي ناتوانیان دې به ولري. یعنې 3.7 میلیونه خو اوس ماشومان په دې وضعیت باندې اخته دي. که دا تداوي ونه شي د دې راتلونکي ماشومان به څه کوي؟ دوی هغه بوج به څوک اخلي؟ نن 7 میلیونه وګړي له شدید ولږې سره مخ دي، شدید ولږه، او دا شدید ولږه آخري صفحه د ولږې ته داخليږي چې هغه قحطي ورته وایي. خدای مکړه چې قحطي ته دا 7 میلیونه خلک داخله شو، خلک به مري او به آوازه به مري. نو دا خو امنیت نشو. نن فقر او بدبختی په مملکت کې حاکمه ده، خلکو خپل بډوډې خرڅ کړه. نن ګوري یو قانونمند نظام چې مثلا وګوري اولین ځل په تاریخ د افغانستان کې یو قانون جوړیږي او افغان مېرمنه په 4مه کټګورۍ کې راځي. ان یو طبقاتي سیستم رامنځته شو. آیا واقعا دا د افغان مېرمنې لپاره یو امن ځای دی، یو خوندي ځای دی چې که چیرې دا کوم تخطي د طالبانو په نظر باندې وکړي هغه به ډبرول کېږي او بندي کېږي به؟ نو دا خو افغانه مېرمنه چې نن له درس نه محرومه ده، دا یو خوندي ماحول یا چاپریال سو. نن چې یو افغانه مېرمنه چې ولادت دردونه درلوده او په هرات کې حتی هغه محافظ دروازې هم ځان د طالبانو مشر جوړ کړ چې تا چادري نسته ته داخل ته نشي تللی، او هغه مېرمنه کوما ته لاړه. داسې مېرمنې ماشوم ژوندی دنیا ته راغلی که نه راغلی؟ نو دا خو یو انسان خو په امن کې نشو. نو دې خاطره زه فکر کوم چې د امنیت تعریف باید طالبان نوی زده کړي، ځکه چې نن چې افغانه مېرمنه له ټولو مشروع حقونو څخه محرومه ده، نور افغانه مېرمنه په امن و امان کې نه ده. 80% نظر په سروې شوی، 80% افغان مېرمنه له رواني تکلیف سره مخامخ ده. دا څنګه یو په امن او امان کې ژوند کوي؟ نن صرف 15.1% افغان مېرمنه داخل د کار ده یا کار لري یا یو مالي ډوډۍ پیدا کولی شي، باقي مېرمنې مثلا کار نه لري. نو چې کله 12 میلیونه نه پورته کسان عاجل خوراکي توکو ته ضرورت لري، دا مملکت څنګه په امان کې کېدلی شي؟
نو په همدې خاطر فکر کوم چې د امنیت تعریف کاملا متفاوته ده او صرف داسې یو ګرمه جګړه وجود نه لري دا د دې معنا نه ورکوي چې ولس خوندي ده. څه فکر کوئ چې خپله طالبان دغه وضعیت نه ګوري؟ یو مهمه مسله بخښنه غواړم چې اولین ځل پاکستان د افغانستان مرکز بمبارد کړ، شفخانه یې وویستله، کونړ کې پوهنتون یې وویسته، پکتیکا کې د میدان سپورت یې وویسته، په قندهار کې سپین بولدک بازار وویستل. نو د امنیت خو خپل له سوال لاندې تللی، یعنې د پاکستان بېرحمانه بمباریو څخه نور افغان وګړي بیا هم مسؤل نه دي. نو د امنیت تعریف فکر کوم چې باید فرق وکړي. ډیره مننه، سلامت سئ. اغلې جلالي که طالبان ټول شموله حکومت اساسي قانون او ټاکنې نه مني، د افغانستان د سیاسي بحران د حل عملي او سولیزه لار څه ده؟ زه غواړم په دې برخه کې یو څه ووایم موسکا جانې چې طالبان سولیزو لارې تړلې دي د افغانستان د خلکو په وړاندې. ګوري اول زه خپله شخصا سربیره پر دې چې د ډیرو اټکونو سره هم مخامخ سولم، ډیر خلک راغلل په ما باندې ټاپې وهلې چې ته طالب پلوي یې، ته د طالبانو خور یې، نه پوهېږم دا یې هغه یې، ممکن دا چې زه حجاب کوم په همدې خاطر زه تورن کېږم، یا دا چې مثلا زه لاړم د طالبانو سره کېناستم، هغه دوی بهانه کوي. لیکن په حقیقت کې زما خپل تلاش همدا و چې من حیث د افغانستان څخه د افغانستان د یو نوي نسل په حیث باندې زه لاړه شم د طالبانو سره یو ځل کېنم. وروسته د هغه څخه که چېرته زه غواړم مثلا چاته د دې وړاندیز ورکم هم چې راځئ په سوله ییزه لاره باندې نه کېږي، خپل د حقونو په خاطر باندې بل حله لاره چې د هغه څخه استفاده وکړو، حداقل زه توجیه کړلی سم چې ما طالبانو ته مثلا مراجعه کړې ده، د هغوی سره زه کېنستلی یم او دغه عملا ما ته مشخص شول طالبان په سوله ییزو لارو باندې باور نه لري. یو دوهم خبره دا چې طالبانو په مذاکراتو باندې باور نه لري. دریم دا چې طالب هیڅکله د افغانانو سره مذاکرې ته سر یا غاړه نه ږدي. په څه خاطر باندې؟ ګوري هغه ناستې یا مذاکرات چې د افغانستان څخه بهر شوی دی، مثلا د اوسلو د ناستې په شمول باندې اسلام آباد کې، دوحه کې، قطر کې، مختلف هیوادو کې کوم مذاکرات شوي دي، حتی دوحه 3 کې خپله طالبانو وویل د دوحې په 3مه غونډه کې چې که چېرته افغانان میرمنې راځي موږ دغه غونډې ته نه راځو، او حتی نړیواله ټولنه دې ته مجبوره شول چې افغانستان د میرمنو د راتګ څخه دلته هغه وکړي. یوازنۍ د حل لاره چې موسکا جانې افغانستان د خلکو پاسون دی په وړاندې. ډیره مننه. اغلې کړوخیل که تاسو هم په لنډو کې راته ووایئ چې د سیاسي بحران د حل عملي او سولیزه لار څه ده؟ زه فکر کوم چې افغانان باید بالاخره د خبرو اترو لارو نه باید خپل مسایل حل کړي، نه پاکستان ته مراجعه وکړي، نه بل ټول نه مهمه دا ده که حتی پاکستان که په موږ باندې دلسوزه باید یو ناستې اهتمام وکړي چې افغانان سره کښېني او همدارنګه باید په بین‌المللي سطح باندې په طالبانو باندې فشار هم سیاسي، ډیپلوماتیک، اقتصادي فشارونه راسي تر څو پورې دوی ناستې ته غاړه کېږدي. غیر دغه نه یوازینۍ وسیله بیا چې لاره پاتې کېږي چې بیا افغانان باندې مثلا بیا ټوپک ته لاس کوي، چې فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه نه ده. باید خپله افغانان نور خپل مسایل په خپله د خبرو اترو او سیاسي جوړجاړي لارې نه حل کړي. ډیره زیاته مننه اغلې جلالي او میرمن کړوخیل دا چې په بحث کې راسره وی کورودان. لیدونکو اوس په بحث کې راسره یو ځای کېږي د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع اجرایي مشر ښاغلی محمد عمر داودزی. ښه راغلاست، تاسو ته وایم پخیر راغلی. موسکا جانې سلامونه، خیر اوسئ، مننه. دوزی صاحب 15 کاله مخکې داسې فکر کېده چې د دوحې له تړون وروسته ممکن بین الافغاني پروسه بریالۍ شي، خو داسې ونه شوه. ستاسې په فکر لوی علت څه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سلامونه تاسو ته او درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د دوحې د تړون نه بعد خو تړون داسې و یا تفاهم داسې و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او په کابل کې به مذاکره شروع کیږي او یو بین الافغاني نوې اداره به جوړیږي او ثالث بالخیر به په راس کې راځي.
ټول اړخونه به په هغې اداره کې شامل وي، یعنې موقته اداره به وي. خو متاسفانه د آخرو 2 ورځو حوادثو دې ته زمینه مساعده کړه چې طالبان ننوتل کابل ته او اداره یې جوړه کړه، او کله چې بیا واک په لاس کې شو بیا نو دوی ویل چې اوس موږ د واک خاوند یو، اوس ضرورت نشته چې مذاکره وشي، ټولو ته عفو ده، ټول دې راشي موږ سره دې یو ځای شي یا خپل ملک کې دې ژوند وکړي. نو تر اوسه پورې هماغه دریځ دی چې ټولو ته دعوت دی، اما انفرادي جمع نه. خو د جمهوریت له سقوط مخکې د سولې لپاره ټولې طرحې داسې وې چې د ولسمشر غني او د هغه د ټیم راتلونکی برخلیک پکې واضح نه و او یوازې داسې غوښتل کېده چې له واکه ګوښه شي. فکر نه کوئ دا ناسمه غوښتنه وه او همدا وجه وه چې د سولې پروسې نتیجه ورنه کړه؟ هغه وخت کې 2 موقفونه و چې 2019 انتخابات وشول، د هغه نه بعد رئیس جمهور غني خصوصا معاونینو یې دا موقف ونیو چې موږ اوس منتخب یو، 15 کاله پاتې کیږو او که سوله راځي نو طالبان کولی شي موږ سره یو ځای شي. دا د دوحه د مذاکراتو او تفاهماتو د روحیې سره مخالفه خبره وه. نو ځکه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو دا نظر و چې ښاغلی غني باید استعفا ورکړي چې زمینه مساعده شي موقتې ادارې ته، او ښاغلی غني آخر ورځې پورې حاضر نه شو استعفا ته. کله چې اوسني وضعیت ته پرون تاسو په یوې مرکه کې وویل چې د هر مشکل حل د دولت او ملت ترمنځ خبرې اترې دي، او همدارس پرون امیر خان متقي هم یوې غونډې کې وویل چې خلک د دوی له واکمنۍ سره ستونزه نه لري او ملت راضي دی. دې ته ورته ذبیح الله مجاهد هم همدا خبره کړې ده. په دغه شرایطو کې خبرې اترې څنګه د ستونزې حل کېدلی شي چې طالبان وایي هیڅ ستونزه نشته؟ هر څوک چې واقعي هماسې خبرې کوي خو کمزورې خبره وه، څوک یې ورسره نه مني. که ملت راځي ولې مهاجر دي خلک، ولې مهاجرت ته یې مخه کړې ده، حتی تر دې چې په شګو کې ډوبېږي، په مرزونو کې د ایران سره ترکیې سره وژل کېږي، خو باوجود د هغې کوشش کوي چې وځي. دې خواته پېښور نه په زور راوباسي، د کوټې د لارې بیرته وځي. نو دا خلک ولې تښتي؟ د ملک دننه هم چې څوک سروې وکړي، ملت خو ډیر ناراضه دی، خلک ډیر ناراضه دي. البته چې دوی ځینې مشران خپلو خلکو سره ناسته ولاړه لري، خپل خلک طبیعتاً چې راضي دي، د دوی تګ راتګ یو مدرسې ته دی، یو خپلې قرارګاه ته دی، هغه خلک خو نس باندې ماړه دي، خپل خلک هغه راضي دي. بیرون ملت ته دوی نه ورځي، مراجعه نه کوي. او ضمناً خبره خو دا ده چې خیر مشران د دوی چې څه وایي، اما موږ چې معلومات لرو خپله دوی هم ناراضه دي. همدغه چې ادعا لري چې ملت زموږ نه راضي دی، دوی په خپله د خپل رهبرۍ نه ناراضه دي، دوی خپله ورسره موافقه نه لري، مګر د دې دپاره چې واک د لاسه څوک موافقه نه لري؟ څوک د دوی ترمنځ کې ناراضه دي داودزی صاحب، او په څه ناراضه دي؟ په دې ناراضه دي چې په قندار کې چې کوم د تصمیم ګیرۍ یو جمع ده، هغه بې د مشورې، یعنی حتی چې کابل کې کابینه ناسته ده، صدر اعظم په اصطلاح ناست دی، د هغه یو سره مشوره نه کیږي. صرف فرامین راځي او د کابل کې ناسته کابینه هغه باید ابلاغ کړي، د دوی په خپل طبیعت چې جوړ حکومت دی هغه باید تطبیق کړي. نو دغه ټول ناراضه دي، خو دوی چې اوس 15 کاله حاکم پاتې شوي دي، دا د یو استبدادي نظام، د دیکتاتوري نظام خاصه یي چې څومره زیات وخت پاتې شي بیا حاکمیت داسې شي چې څوک خلاف خبره نشي کولی. که خلاف خبره وکړي ولو که هغه هر څونه مشر سړی هغه جزا ویني. نو زموږ خو معلومات دا دي چې ټولې ناراضه دي، خو خوله نشي خلاصولی، وینا نشي کولی، ځکه چې بیا ورته جزا ورکول کېږي، تغییر و تبدیل راځي. دغه هر تغییر و تبدیل چې روزه موږ او تاسې ګورو اورو، د دې شاته ناراضګي موجوده وي. 10 نفره چې تغییر کوي په هغې کې 2-3 ته جزا ورکوي، جزاتن که ورته دقیق شي، وزیر والي کې
یا مثلا وزیر بوزي قماندان امنیه کی نظامی قطاعاتو ته ورکی دغه تغییر او تبدیلات هم دوه خبرې لري. یو دا چې نه غواړي هغه تصمیم گیر شخص هغه نه غواړي چې یو کس ډیر وخت پاتې شي چې ترڅو د صحیح فکر پیدا نه کړي، او بل همدا ده چې په هر تغییر تبدیل کې چاته جزا ورکړي. جزا ولې ورکړي؟ چېرته به خبره کړي د عدم اطاعت. تیر کال په لسګونو په سوونو واره د دوی یا تصمیم گیر مرجع چې په قندار کې د هغه د اطاعت خبرې کولې، د امارت نه اطاعت تر دې چې که اطاعت ونه کړي د امیر نه تاسې دوزخ ته ځئ، او که بیعت هم نه یې کړی هم دوزخ ته ځئ. مننه. 15 کاله ډیر عمر دی، د ملي اجماع خبرې وشوې، اما تر اوسه پورې ملي اجماع نه ده رامنځته شوې. ولې؟ اصل مشکل هم دغه دی. ستاسې سوال مخکینی دغه جواب هم دلته نغښتی دی. فرض که نړیواله ټولنه په امارت باندې فشار راوړي، داسې فشار راوړي چې قانع کړي چې خبرې وکړي، بیا امارت وایي خیر زه چا سره خبرې وکړم، نو دغه اجماع باید جوړه شوې وه په دې 15 کاله کې. یو لوی سیاسي چتر باید جوړ شوی و، خو متاسفانه تر اوسه موږ سفر شروع کړی خو منزل ته نه یې رسېدلي، په نیمه لاره کې یو. یعنې د ژغورنې ملي مجمع هغه یو نیک قدم دی په همدې لاره کې، خو هغه آخر خط نه دی، هغه چتر نه دی چې هغه طالب دې ته وادار کړي. زه اورم زیاتره خلک زه خو ته پوهېږې زه د جنګ خلاف سړی یم، جنګ خلاف خبرې کوم، نو بیا ماته ویل کېږي چې خیر څه وکړو، نو طالب خو د جنګ نه بغیر بله ژبه نه پوهېږي. زما نظر دا دی چې یو لویه سیاسي منسجمه مخالفه جبهه جوړه شي، بیا زمینه مساعدېږي، جوړجاړي ته زمینه مساعدېږي، خبرو ته، بیا نړیواله ټولنه هم په دې باندې قانع کېږي چې اوس یو خوا طالب دی، بل خوا دغه لویه منسجمه سیاسي جمع ده، د دې سره د دوی دواړو منځ کې باید د مذاکرې زمینه مساعده شي. نو په زمانه چې په دې برخه کې نه راغلي. فکر نه کوي چې په دې برخه کې طالبان هم سم دي چې دوی که خبرې اترې کوي له چا سره یې وکړي، ځکه چې مختلف سیاسي جریانونه، مختلفې جبهې موجود دي، یو سیاسي یا یو ادرس واحد نشته دی، نو هغوی هم په دې برخه کې شاید درست وي. بله دا چې دغه کوم اوسني پراګنده سیاسي او مدني حرکتونه دغه څومره توان لري چې د طالبانو حاکمیت په جدي ډول وننګوي. دا اوله خبره صحیح ده. د طالبانو که استدلال دایي، یعنی بهانه نه، حقیقت دایي چې دوی خبرو ته حاضري، جوړجاړي ته حاضري، خو بیا وایي چې مخالف خو یو واحد ادرس نشته، نو بیا دې خبره کې صحیح ده، وزن لري. دا مخالف ادرس باید زر جوړ شي. اما بله خبره دا ده چې موږ پوهیږو چې 90% ولس د طالب نه ناراضي دی، د 10% نه کم خلک کېدای شي یا بېطرفه یا د دوی طرفداري. نو دا چې دغه 90% ولس ولې غږ نه پورته کوي؟ د ولس غږ همیشه د مشرانو په لاس کې، مشري هدایت ورکوي، راهنمایي ورکوي. مشري مې منظور عنعنوي سنتي مشري نه ده، مشري په هر شکل کېدای شي، خو انسجام غواړي، غږ پورته کول انسجام غواړي. هغه انسجام اول خو موږ پراګنده شولو، تیتو پاشان شولو، ناڅاپي دا مشکل راغی، څوک په یو ملک کې شو، څوک په بل ملک کې، بیا په سیاسي اشخاصو باندې تحریمات هم و، محدودیتونه هم و، اوس هم شته دي محدودیتونه د ځینو ملکونو د طرفه. اوس لږ زمینه مساعدېږي چې دا دی اوس موږ دا اجماع جوړه کړله، د 2.5 کاله پې کار وشو، یو حده پورې خو رسېدلي یو، اما دا آخر د خط نه دی. نو په هر صورت باندې دلایل و چې ولې ونه شولو. یو بله خبره دا هم وه چې دا د جمهوریت مشران دا هم مایوسه شول، هم د انتقاد لاندې راغله چې تاسې دا نظام سقوط که، تاسې ورکه.
دغه زخمونه هم یو وخت غوښته چې لږ التهاب پیدا کړي، سوء تفاهمات پیدا شو د سیاسي مشرانو په منځ کې، یعنی د طالب مخالف سیاسینو کې سوء تفاهمات پیدا شو، تفریقې پیدا شو دي. نو دا ډیر کار غوښته چې دلته تفاهم ایجاد شي. هماغه زه اوس په جرات سره ویلی شم چې د 50% نه موږ اوښتي یو د اجماع په جوړښت کې، خو تر څو 80-90 ته ونه رسیږو دونه تاثیر به نه لرو چې بیا طالب قانع شي او راشي مذاکرې ته کینی. نو فکر کوئ چې له یو منظم او واحد سیاسي بدیل پرته دا مبارزه د بریا امکان لري که نه؟ نه، تیتو پاشانه مبارزه هرگز نتیجه نه ورکوي. طالب هم که کامیاب شو په انسجام کامیاب شو. ولې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو اختلافات دومره ژور دي چې تر اوسه یې د یو پراخ او دوامدار ائتلاف د جوړېدو مخه نیولې ده؟ حتی کله چې تاسو له یوې سیاسي مجموعې سره یوځای شوئ، یو شمېر کسان ترې جلا شول او ویل کېدل چې ژبني او قومي اختلافات هم پکې رول لري. نه، هغسې نه و. هغسې نه و. دلیل دا و چې ما مخکې تاسو ته وویل واضح توګه چې زه د جنگ خلاف سړی یم. ما د جنگ زور لیدلی، د تاوان می لیدلی دی، ټول افغانستان لیدلی، ټول ملت لیدلی. نو ما چې د جنگ خلاف آواز پورته که طبیعتاً هغوی چې آغاز یې د جنگ نه دی او هویت یې د جنگ سره تړلی و، هغوی خو موافق نه و. نو دلته دا اختلافي نظر راغی، خو هغه خبره هم غلطه او هغه صحیح نه وه چې زه اجرایي رئیس انتخاب شوم او هغوی ووتل. هغه نور دلایل و، د هغوی خپلو ډلو کې نور مسایل و، نور اختلافات و، د هغې د وجې تصادف و چې هغې سره همزمان راووته. اما یوه خبره ده چې افغانستان اپوزیسیون په مجموع کې په دوه قسمه دی، په دوه ډوله دی یا په دوه جمع دی، چې یو هغه تنظیماتو بقایا دي چې پېښور کې و، تهران کې و، د هغوی سابقه جنگي ده. یو تعلیم یافته تکنوکرات، روشن فکره، روشن انده خلک دي چې جمهوریت کې دا دواړه سره یو ځای شوي وو او دلته چې سقوط وکړه دوی یو بل ته د ملامتۍ ګوته ونیوله، یو بل ملامته و چې زما فکر غلطه و، دوی یو ملامته نه و او که ملامته و دواړه ملامته و. نو دغه اختلافات و اوس کم شوي دي. اما اوس چې تا ورته اشاره وکړه ځینې خواهشات ځینې ډلې لري چې منل ورسره سخت دي، خو مذاکره ورسره اسانه ده. نو موږ مذاکرې ته دوام ورکړو څو په هغه اساسي ټکو باندې موافقې ته ورسیږو، بیا راځي یو چتر ته. په داسې حال کې چې د طالبانو پر ضد پوځي مبارزه هم پراخیږي، د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي او پوځي شخصیتونه پاکستان ته سفرونه کوي. ستاسو په اند پاکستان ولې په دې پړاو کې له دغو جریانونو سره اړیکې پراخوي؟ آیا دا یوازې پر طالبانو د فشار وسیله ده که اسلام آباد د طالبانو د احتمالي بدیل په لټه کې هم دی؟ پاکستان خپل یو ستراتیژي لري د افغانستان په حصه کې، یا پالیسی لري د افغانستان په حصه کې، او هغه دا دی چې که چیرې د افغانستان دولت د پاکستان تابعداري، ملګری، خبره اوري، نو بیا مخالفت نه تقویه کوي. که چیرې د هغوی خبره ونه منله بیا مخالفین چې هر څوک تقویه کوي. زه به تاسو تاریخي مثال درکم. داود خان چې رئیس جمهور شو نو بیا دوی دا څو کسان یا یو دوه ډلې وغوښتلې او پېښور کې اکمال کړي او بیرته راولېږل، لغمان کې او پنجشیر کې ګډوډي جوړه کړه. 2-3 کاله په داسې حالت تیر شو، بیا داود خان پالیسی بدله شوله، بیرته پاکستان سره کېناست، البته د نورو ملکونو په وساطت، د عربستان سعودي، د هغه وخت د ایران، د ترکیې او د امریکا لاس پکې و، دا دواړه سره کېنول. داود خان روابط د اسلام آباد سره ښه شول. چې ښه شو بیا هغه ډلې چې داود خان مقابل کې جنګېدې هغوی ته ویل تاسې به نور نه خوځېږئ، دلته به آرام اوسئ. بیا چې د حزب وطن کودتا وشو په داود خان باندې، هغوی ته بیا وویل چې اوس ورشئ،
ځکه چې دا نظام اوس بیا زموږ دښمن دی. نو خبره دې کې ده چې دا تاریخي خبره ده که کابل کې څوک ناست د پاکستان تابعداري نو د هغه دښمن نه تقویه کوي او که عدم تابعیت یې وکړه عدم متابعت یې وکړه بیا د هغه دښمن که نمی پیدا کوي تقویه کوي. دا د پاکستان زړه پالیسي ده او دا د هغوی پالیسي ځکه ده چې هغوی نورې موخې لري. ستا پروګرام وخت به کمي د 10-12 موخې دي بیا 2-3 مهمې دي عمده دي هغوی خپلو موخو ته رسېدل غواړي. بعضې حالاتو کې لږ ورنږدې شي بیا بیرته په شا شي. بالکل تاسو د پاکستان سیاست له نږدې پیژنئ ځکه چې تاسو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. آیا افغانستان لا هم د پاکستان په امنیتي او سیمه ییزو محاسبو کې د ستراتیژیک عمق په سترګه کتل کیږي او که داسې وي پاکستان به د طالبانو له مخالفانو سره له کومو شرایطو او اهدافو پرته مرسته وکړي؟ احتمالي غوښتنې څه کېدلی شي؟ او ستراتیژیک عمق هم دی ستراتیژیک پول هم دی. غواړي چې افغانستان د دوی تابعداري چې افغانستان ته لارې په توګه استفاده وکړي منځنۍ اسیا ته هلته ځان ورسوي او ستراتیژیک عمق هم دی چې د هندوستان مقابل کې استعمال کړي. د پاکستان توقع دا وه چې کله طالبان واک ته ورسیږي د هند سره به روابط قطع کړي مګر برعکس شول. طالبانو د هند سره د پخوا نه اړیکې ښې کړلې خو دلته خو پاکستان شکست وخوړ د خپل ستراتیژیک اهدافو خلاف دلته یو شی واقع شو. نو په هر صورت هم د ستراتیژیک عمق خبره صحیح ده نظامی حالت کې هم د ستراتیژیک پل خبره صحیح ده همې سرچپه صحیح ده. حقیقت کې خو اوس چې دقیق شي اوس پاکستان د افغانستان ستراتیژیک عمق شوی دی. اوس نه په 80 لسیزو کې چې شوروي راغی افغانان مهاجر شول ټول ځای په ځای شول د هغه ځای نه ټوپک راواخیسته جنګ یې وکړ یعنې پاکستان د افغانستان دپاره ستراتیژیک عمق شو. اوس هم عین توګه باندې پاکستان خپل ادعا لري چې TTP او BLA د افغانستان د اړخه تقویه کیږي او راځي ما بې ثباته کوي زما د تجزیې زمینه مساعدې یعنې خبره اوس سرچپه هم صحیح ده. همدغه اتیایمې لسیز تر اعظمه پاکستان له اتیایمې لسیزې راهیسې د طالبانو پر جوړښت او فکر پانګونه کړې وه. اوس که اسلام آباد د طالبانو د بدیل په لټه کې وي آیا امکان لري یو ځل بیا هغو پخوانیو تنظیمي او سیاسي ډلو ته مخه کړي چې په تیرو لسیزو کې ورسره اړیکې لرلې؟ پاکستان په هغه دانشمند سیاسونو باندې تکنوکرات سیاسونو باندې اعتماد نه کوي. پاکستان یا په مجاهدینو باندې ولاړی یا په طالبانو باندې یو د بل په ضد استعمالي. نو یومه د حقی چې مجاهدین ستنه یاغي شول خپل منځ کې اخته شول طالب باندې سرمایه گذاري وکړه دا راپورته کړ. اوس چې طالب باغی شو اوس به زړو مجاهدینو ډله کې د هغوی په اولادو کې او د هغوی په طرفدارانو کې به اوس خپل ملګري لټي هغوی به تقویه کوي چې طالب پې ووهي. افغانان هغه چې تعلیم یافته دي د نړیوال سیاست مطالعه لري د منطقې د جیوپولیټیک روابطو مطالعه لري هغه نه غولېږي ځکه پاکستان په هغوی سرمایه نه کوي په هغوی باندې کار نه کوي په هغه یا په مجاهدینو کې یا په طالبانو. اوس چې لکه طالبان پاکستان لخوا حمایت شول راغله افغانستان یې ونیوه اما اوس د دوی کومه اړیکې چې خرابې شوې دي دا علت څه کېدلی شي او اوس پاکستان له دغه طالبانو څه غواړي که په لنډو کې راته ووایي چې پروګرام ختمې ثانیې دي؟ سمه ده ما یو پاکستاني مشر سړي دا پوښتنه وکړه وایي موږ چا سره کومک وکړو لاړ شي هلته ارګ ته چې نه وځي موږ مخالف شي دا ولې؟ ما ورته ویل دغه سوال جواب دی که پیدا که ستا بقا تضمین ده بیا ځکه هر څوک چې ارګ ته لاړ شي هغه د ملک په منافعو باندې پوهیږي خپل ملک په منافعو چې پوه شو بیا ستا تابعیت نه کوي. ډېره زیاته مننه دا چې په خپرونه کې راسره وئ ښاغلی داودزی کوربدان. لیدونکو له تاسو هم ډېره مننه دا چې تر دې دمه مو سپړنه وکتله.